نو دوستانو خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وئ. په دې ویډیو کې به زه دا درښیم چې خپل د موبایل سکرین څنګه را زوم کړو یا څنګه را زوم کړو، هغه هم پرته د کوم اپلیکیشن. نو تاسو نه هیله لرم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. نو وخت مو نه چې کوم راځي په ویډیو پیل کړئ. دې دپاره به سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ مې چې را خلاص کړه ښکته به لاړ شئ همداسې accessibility او میګنیفیکیشن دا هغه به پیدا کوي. اول چې د میګنیفیکیشن ویت ټریپ ټپ دا که آن کوي دا څنګه چل دی، دا مې چې آن کوو ستاسو که سکرین باندې په هر ځای کې 2 کلیکه داسې وکړئ لکه 2 ځلې دا ګوته پورې دا به را زوم شي، ځای به را زوم شي. هغه دی بل دا دی چې هغه دا بیرته آف کړئ او دا دوهم چې ده میګنیفیکیشن ویت شارټکټ دا به هغه کوي او دا به پرې آن کړئ. دلته لاندې وګورئ دا کونج کې دا علامه ده، وګورئ دلته هغه راغی دا علامه اضافه شوه کوندې سایډ ته موبایل سایډ. نو چې هر ځای کې تاسو دا ووهله د موبایل سکرین یې شاوخوا زیړه غونډه کې چې هغه هم تاوه شوه، نو تاسو چې په کوم ځای کې ګوته کش کوئ هغه ځای به داسې را زوم کېږي. ګورئ تاسو نو دا ډېر یوه اسانه طریقه ده چې هر ځای کې نو که چېرته غواړئ چې بېرته حل لرې کړئ او دا نو ویډیو سره لایک کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې ښکلې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ.